ملا عبدالقاهر پیروز د کندهار ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو د نوي رئیس په توګه رسما کار پیل کړ. په هغو مراسمو کې چې په همدې اړه جوړ شوي وه، د کندهار ولایت مقام د کارکوونکو چارو رئیس مفتي میرزا محمد زاهد د اطاعت اړوند هر اړخیزه وینا وکړه او ویې ویل تغییر او تبدیل د ښې حکومتولۍ یو اصل دی او دا د مشرانو لزومي دید دی چې د مشرانو له لورې په ادارو کښې بدلونونه خامخا راځي. د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم پر اساس د بلخ ولایت د برېښنا شرکت پخوانی رئیس په دوهم بست کښې د کندهار ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د رئیس په توګه ټاکل سوی و، چې د کندهار ولایت مقام د کارکوونکو چارو د رئیس مفتي میرزا محمد زاهد له لورې د دغه ریاست کارمندانو ته معرفي او رسما یې په کار پیل وکړ. د پیژندنې یاد مراسم چې د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره راپیل سوه، په پیل کې د کندهار ولایت مقام د کارکوونکو چارو رئیس مفتي میرزا محمد زاهد د اطاعت اړوند هر اړخیزه وینا وکړه او ویې ویل تغییر او تبدیل د ښې حکومتولۍ یو اصل دی او دا د مشرانو لزومي دید دی چې د مشرانو له لورې په ادارو کښې بدلونونه خامخا راځي. دا تغییر او تبدیل چې دی دا د حکومتولۍ یو اصل دی، دا به لازمي راځي. دا زموږ د مشرانو هغه امر دی، دا د مشرانو لزوم دید دی چې څه وایي موږ به د خپلو مشرانو هغه اطاعت کوو. موږ مقصد به دا یي چې اول به الله جل راضي کوو. ښاغلي زاهد دغه اداره یو مهمه اداره یاده کړه او د مسؤلینو تر څنګ یې د دې ریاست کارکوونکو ته په خطاب کښې وویل دې ادارې ته داسې کسان مراجعه کوي چې د کورنۍ څخه یې شهیدان ورکړي وي، معلولین وي، کونډیانې او یتیمان وي، نو تاسو ته لازمه ده چې د دوی ښه خدمت وکړئ ځکه دا خلک پر موږ او تاسو حق لري. دا ریاست د نور ریاستو په پرتله باندې به ډېر فرق لري. دلته د لیرې ولسوالۍ څخه یتیمان راغلي یا کونډه راغلي یا بل داسې معلول راغلی وي چې هغه دلته په دروازه کې ولاړ نوبت نور ورسېږي، دلته په ښار کې د اوسېدو ځای هم نه لري او که ته پر 3:30 بجې رسمیت ختم کړې بس نور کار نشته، هغه سړی به بیا چیرې ځي، چاته به انتظار کوي؟ نو ستاسو دپاره پکار ده په دې ریاست کې به تاسو اخلاق، خدمت، ځان به ستړي کوئ. وروستیو کې نوی ټاکل سوی رئیس د مسؤلیت پر چوکۍ کښېنول سو او ټولو په چارو کښې نوموړي ته د بریالیتوب په موخه دعاوې وکړې.